راځئ چې اوس د نیچر یا جندون په یو بل قانون باندې بحث وکړو او دا قانون دی د کولم معلوم کړی په 1915 کې کولم د فرانس اوسیدونکی او دې قانون ته د کولم قانون یا کولمز لا وایي. نو دا قانون موږ ته څه وایي؟ دا قانون موږ ته دا وایي چې که موږ دوه الکتریک چارجز راواخلو، د الکتریک چارج دپاره به زه دا نښه جوړه کړم چې یو الکتریک چارج دی او دې ته به زه ووایم Q1. د دې نه په یو خاص فاصله باندې یا ډسټنس باندې یا واټن باندې دلته موږ یو بل چارج کېښودو او دې ته موږ ووایو Q2. د دې ترمنځ دا واټن چې دی دې ته به زه R ووایم. نو کولم وویلی چې کله دوه الکتریک چارجز یو بل سره په یو خاص ګاونډ کې او ګاونډ څه دی د دې په منځ کې یو خاص فاصله ده R، نو دی په دغه دوران کې په یو بل باندې یو ځانګړی زور لګوي او هغه ځانګړی زور د هغې شکل چې هغه معلوم کو نو دغه زور ته د کولم قانون وایي. ده وویلې چې د دې په منځ کې چې کوم زور دی نو هغې ته به F وایو د فورس، او دا برابري چې دغه دواړه الکتریک چارجز څومره دي، نو لومبی الکتریک چارج او دغه دویم الکتریک چارج او د هغې د دوی ترمنځ چې کوم واټن دی د هغې د دویم طاقت په اپوټه بدلیږي R طاقت 2. اوس زور مونږه په نیوټنو کې کچ کوو، دا خو معلومه خبره ده. نو دلته په دې کې هغه یو کانسټنټ ولګو چې هغې ته وایي K الکتریک کانسټنټ. نو دا د زور دا شکل چې کولم معلوم کو د دوه الکتریک چارجز په منځ کې، نو دې ته د کولم قانون وایي. نو د هغه په نوم ځکه مشهور دی چې دا اسانه خبره نه وه، یعنې دوه الکتریک چارجز په عام ژوند کې مونږ کتی شو چې مونږ یو الکتریک چارج راواخلو، د مثال په توګه یو لپه الکترانز راواخلو، منفي چارجونه راواخلو، راجمع کړو، نو دا زمونږ چارج شو. او دغسې مونږ یو لپه الکتران نور راجمع کړو او یو بل سره نږدې ګاونډ کې راولو، یعنې 1 میټر یا 2 میټره د یو بل نه لرې دغه R شو. نو موږ ته به زموږ په تجربه باندې موږ ته به دا پته ولګي چې که دا لپه الکتران موږ په یو لاس کې ونیسو Q2 او دغه لپه الکتران موږ په بل لاس کې ونیسو، نو دا دواړه به یو بل دیکه کوي لرې. نو که موږ دا لپه الکتران یو پریږدو، دغه لپه الکتران پریږدو، دوی به د یو بل نه لرې تښتي. نه صرف دا بلکې په دغه یو لپه کې چې کوم الکتران دي دوی به هم د یو بل نه لرې تښتي، خو موږ داسې ګڼو چې دغه لپه الکتران موږ یو بل پورې تړلي دي، نشي تښتېدی. نو بیا به دا غونډه لپه الکتران د دغه غونډه لپه الکتران نه لرې تښتي. دا خو زموږ د عام ژوند د تجربې خبره ده. دا تاسو لیدلي دي د مثال په توګه چې کله تاسو ګومنز سر کې ووهئ نو څه وشي؟ ګومنز چې کوم دی نو د هغې نه څه الکتران لاړ شي ستا په ویښتو کې پاتې شي، نو هغې ته زه چې یو لپه الکتران ته ستا په ویښتو کې پاتې شي. نو د ګومنز نه چې الکتران لاړله، چې ګومنز نه الکتران لاړه ستا په ویښتو کې پاتې شو، نو ګومنز باندې د الکترانو کمی چې کوم دی هغه د پازیټیو چارج په شکل کې ظاهر شي. نو کله چې دغه ګومنز ته د کاغذ ټوټو ته رانږدې کړي نو هغه د کاغذ ټوټې ځان ته راکاږي، ځکه چې د کاغذ په ټوټو کې الکتران دی، پروټان دی، نو هغه الکتران چې کوم دی نو هغه د کاغذ د ګومنز په لور رانږدې شي او پروټان ته لږه ډډه وکړي او په دغه وجه باندې دلته یو چارج Q2 پیدا شي او په ګومنز باندې آلریډي تا چارج Q1 پیدا کړی دی، نو د Q1 او Q2 په منځ کې زور دی، یو بل ځان ته راکاږي. خبره د تجربو نه معلومه وه چې چارج په دوه قسمه دی، نیګیټیو او پازیټیو. دا خبره معلومه وه، دا خبره د دې نه معلومه وه چې نیګیټیو چارج به یو بل دیکه کوي لري، پازیټیو چارج به یو بل دیکه کوي د یو لري، یعنی یو بل لرې ټیل وهي.
او دا خبره معلومه وه چې نیگیټیو پازیټیو چارجونه به یو بل ځان ته راکاږي. اوس خو د ماډرن فزیکس په دور کې دا خبره بالکل سمه کره شوې ده، ځکه چې مونږه الکترونز پیژنو. مونږ ته پته ده چې اټم چې کوم دی نو هغه یو سنټر لري یا یو مرکز لري، او د په مرکز کې چې کوم دی نو بلاشه ذرې دي او هغه ته پروټون وایي، او بلاشه نورې ذرې دي په مرکز کې هغې ته نیوټرون وایي. بلاشه زما مطلب دا دی چې که اټم غټ دی نو بیا بلاشه پروټون او بلاشه نیوټرون په مرکز کې، او بیا داسې ذرې دي چې هغې ته الکترون وایي او هغه د دې مرکزي نه چاپېره تاویږي. نو که اټم وړوکی نو یو څو تاویږي، که نه نو ډېر تاویږي، ډېر زیات تاویږي. د مثال په توګه هایدروجن چې کوم دی نو د هغه په مرکزه کې صرف یو پروټون دی، نیوټرون پکې صفر دی، نشته دی، او یو الکترون ته چاپېره تاویږي. د ټولو نه ساده اټم په جندون کې په نیچر کې هغې ته موږ هایدروجن وایو. موږ دا هایدروجن اټم راخیستی شو او دا الکترون ترې را جدا کولی شو. زور غواړي، طریقه غواړي، خو کولی شو. نو الکترون را جدا کو، دلته الکترون کېدو او دلته پروټون کېدو. نو دا موږ یو پازیټیو چارج واخیسته او دا موږ یو نیګیټیو چارج واخیسته، او یو بل سره نږدې کېدو نو دوی به یو بل ځان ته راکاږي. د راښکلو نه بعد به څه وشي؟ دا الکترون به د پروټون نه چاپېره یا تاوېدل شروع شي، او یا که حالات ورته صحیح او که نه نو یو بل سره به ډغره ووهي او نور ذرې به ترې جوړې شي. هغه خو بیا د ماډرن فزیکس تفصیلات دي چې څه به کېږي. خو موږ به خپلې خبرې د ساده قانون ته کوم چې لومبي ځل باندې کولم معلوم کړی د هغې ته به لنډو سادو. نو کولم وویلې چې که هر دوه چارجز ته راواخلې، دا دلته چې کوم دا داغ جوړومه، زما مطلب دا دی چې یو لپه الکترون دی یا یو لپه پروټون دی، او هغه د هغې چارج چې کوم دی نو Q1 دی، او دلته یو لپه چارج دی یا څه چارج دی او هغې ته چې Q2 وایم، او د دې ترمنځه واټن چې کوم دی نو هغې ته R وایم. نو د دې ترمنځه زور دا شکل کولم معلوم کو. نو دا شکل معلومول ډېره خواري وغوښته. کولم ډېرې تجربې وکړې او د هغه تجربو په نتیجه کې هغه ویلي هغه څه چل وکړو، کله به دا چارج ډېر کو، غټ به کو، کله به یې دواړه په شریکه غټ کړه. نو د هغې نه دا مطلب هغه په دې نتیجه ورسېد دا زور چې کوم دی، که زه دا چارج دا قیمتونه سیوا کومه کمومه، نو دا زور کمیږي، زیاتېږي. بیا به چارج په ځای پرېښودو، خو د په منځ کې به واټن کم او زیاته دا ډسټنس. نو چې ډسټنس هغه کم او زیاته و، نو په هغې دوران کې هغه ته پته ولګېده چې د واټن یا د ډسټنس د کمي زیاتي سره زور کمیږي، زیاتېږي نه، بلکې د واټن د دویم طاقت سره زور کمیږي او زیاتېږي. که دا واټن یو په 2 شي نو زور یو په 4 کم شي، که دا واټن یا دا فاصله یو په 3 شي نو زور یو په 9 کم شي. یعنې په چپه بدلېږي چې واټن سیوا کې نو زور کمیږي، خو په یو خاصه توګه کمیږي. داسې نه چې ګینې واټن د یو په 2 کو نو زور هم یو په 2 کم شي، نه، واټن د یو په 2 کو نو زور یو په 4 کم شي، ځکه چې د واټن سکویر دی دلته. دا خبره معلومول دا ډېر وخت واغسته، په دې باندې هغه خواري وکړه، دا خبره معلومه کړه، ډېره تجربه یې وکړه، ځان سره به یې ډیټا اخیسته، به یې لیکله. بیا هغه ته پته وه چې دا چارج چې کوم دی الکتریک چارج د دې خو څه یونټ دی، او هغه یونټ بیا وروسته خلکو هغې ته کولم ویلې. الکتریک چارج چې کوم دی دا به موږ په یو یونټ کې کچ کوو، ته کولم وایي. د مثال په توګه د ټولو نه بنیادي چارج چې کوم دی نو هغه د الکترون د پاسه دی، او په الکترون چې کوم چارج دی نو هغه منفي دی، او هغه د ملیکن بیا دا معلوم کو چې د الکترون چارج چې کوم دی نو هغه 1.6 ځله لس طاقت منفي 19 کولم دی. یعنی کولم چې کوم دی دا یو ډېر غټ یونټ دی. نو د په الکترون باندې چې کوم چارج دی نو هغه د کولم ډېره وړه برخه ده، یعنی لس طاقت منفي 19، یعنی صفر رفلی 0 منفي 0.019 ځله صفر او بیا 1.6 کولم. د کولم دومره وړه حصه ده په الکترون چې کوم چارج رسېږي، او دغې ته بنیادي چارج وایي، ځکه
چې الکترون مونږ ذرې نشي جوړولای الکترون په خپل بنیادی ذره ده او هغه مونږ ټوټو کې نشو تقسیمولای نو دا هغه چارج چې کوم دی چې څه دی نو هغه بنیادی چارج دی په نیچر کې دا خبره خلکو معلومه کړه چې پروټون هایدروجن اټم کې یو پروټون دی او یو الکترون دی الکترون چارج چې کوم دی هغه دی شو منفي 1.6 ځله لس طاقت منفي 19 کولم او هایدروجن اټم چې کوم دی په خپل باندې دا ټول شی د چارج صفر دی یعنی هایدروجن چارج چې کوم دی هغه صفر دی نو د دې مطلب دا شو چې هایدروجن خو نورس نه دی یو الکترون دی یو پروټون دی یو بل ته نږدې دی او الکترون د پروټون نه چاپیره تاویږي او ډانس کوي نو دا د هایدروجن دا ولی چارج صفر دی دا ځکه چې دا پروټون چې کوم دی په د باندې چارج دی او د پروټون چارج چې کوم دی هغه بیخي د الکترون د چارج برابر دی خو ساين بدل دی یعنی جمع چارج دی نو دا خبره خلکو ته معلومه دا خبره معلومه وا چې هایدروجن کې پروټون او الکترون یو بل ځان ته راکاږي نیگیټیو پازیټیو بل ځان ته راکاږي د دې مطلب دا شو چې یو پروټون د بل پروټون نه چاپیره نشي تاویدای ځکه چې دی یو بل دیګه کوي نو کته یعنی د یو سیستم موږ نشي جوړولای چې پای کې یو پروټون موږ په منځ کې کیدو او بل پروټون ته چاپیره تاویږي چې چاپیره تاویدو لپاره ضروری ده چې په منځ کې کوم شی ناشته چې هغه دغه شی ځان ته راکاږي او دغه څه دوانه یو بل ځان ته راکاږي څنګه چې ځمکه سپوږمۍ ځان ته راکاږي ځمکه سپوږمۍ دیکه کوله نو بیا ته سپوږمۍ چاپیره نشي تاویدای بیا به دا لري تله نو دا خبره دا خو الکتریک چارج نو کولم چې دا قانون لیکو چې زور k ځله q1 q2 او دا غي ترمنځ د واټن طاقت دو برابرۍ ناغه پکې دا کانستانت څخه ور واچو چې یو خو د زور یونټ چې کوم دی ناغه کو نیوټن مونږ غواړو دا غي سره دا یونټ یې شي بل که چارجز مونږه بنیادی چارجز واخلو یو الکترون او یو پروټون واخلو نو دا غي ترمنځ زور مونږه کچ کولې شو نو چې زور کچ کولې شو نو دا زور مونږ کچ کولې شو ځکه چې مونږ ته د پروټون یا د الکترون اکسلریشن معلومي او ماس د اکسلریشن د نیوټن د دویم قانون په حساب باندې زور برابرۍ نو د زور کچ میچ مونږ کولې شو دا یې ترمنځ واټن مونږ ته معلوم دی او د څه وګڼای چې مونږه چارجز معلوم دی دا یې څومره چارجز نو زور خو مونږ ته معلوم شو نو دغه نو مونږ سره د دې کانستانت قیمت وټاکل شي د دې کانستانت قیمت د څه پکار دی چې هغه منګله زورونه صحیح راکې د معلومو سيزونو په منځ کې نو د دې کانستانت قیمت هغه د 9 ځله لس طاقت 9 او د دې یونټ ته نیوټن میټر طاقت وا او په کولم طاقت وا باندې ویشلې خیالم دی نو راځي چې دا قانون بیا ولیکو زور برابر دی د k q1 q2 او په r طاقت 2 ویشلې دلته تاسو سره سرسری خبرې کوم چې تاسو ته د قانون کلوړ معلوم شي نور بیا مثالونه بدل در کوم رسته نو دلته د شو غنه چې موږ د یونټ سره کار لرو نو دا k چې کوم دی نو دا په نیوټن میټر طاقت 2 او په کولم طاقت 2 دغه کې د کچ کی دا چارج یو چارج هم په کولم کې کچ کیږي دا بل چارج هم په کولم کې کچ کیږي دوه ملټیپلیکیشن دا به موږ راکې کولم طاقت 2 کولم زله کولم دا واټر موږ په میټر کې کچ کوو دا موږ راکې میټر طاقت 2 لاندې دلته خیال هم دی یعنی د k یونټ د بدلته سری نه هیته تاو کما د k یونټ ما دلته ولیکو دا غزنه مې راوغسته دا کولم طاقت 2 چې کوم دی دا د کولم طاقت 2 نه راغی دلته دوه چارجز ملټیپلای شي دي نه دا نه کولم طاقت 2 راشي دا فاصله د طاقت 2 دی نو دلته میټر به طاقت 2 شي یعنی میټر ځله میټر اوس ګوره دا کولم طاقت 2 د کولم طاقت 2 سره کینسل شي دا میټر طاقت 2 د میټر طاقت 2 سره کینسل شي نو زور موږ سره په نیوټنو کې راووته یعنی نیوټن پاتې شو نو دغه تاسو ته ما ویل چې ولی د k یونټ دغه څه پکار دی ځکه چې موږ زور په نیوټنو کې غواړو راځي چې یو مثال واخلو د مثال په توګه موږ یو لپه چارج واخلو یا د یو چارج هم راواغستو په څه طریقه باندې را پیدا کړ څنګه را پیدا کړ
زر یا سلويخت یا یو لاک هایدروجن اټمونه راواغستو الکترونز هم تلر کړو او صرف پروټون یو لا په پروټون هم پرې خو هر څه مو کړو خو داسې مو کړو چې یو کولم چارج هم پیدا دوه کولم چارج هم پیدا کړو یعنی Q1 2 کولم باندې څنګه هم را پیدا کړو دغه خو بیا د انجینیرینګ مسله ده چې دا به څنګه را پیدا کوو یا خو طریقې معلومه ده هایدروجن به راواخلو الکترون به تلری کو تش پروټون به پاتې شي او دومره ډیر پروټون به راجمع کو چې 2 کولم چارج ته جوړ شي نو تاسو به وایئ چې پروټون خو یو بل لري دي که ځکه چې ټول پازیټیو چارج پارټیکلز دي ان ټولو چارج کنه مثبت دي نو دا بیا تاسو څنګه راغونډ کړل دلته پر یو 2 کولم باندې نو دغه یو مسله ده نو هغه لپاره څه چل کړی دی یو بل سره مو تړلی دي او نور زورونه یعنی په یو وسپنه کې مو بند کړي یا په داسې یو دغه کې مو بند کړي دي چې هغې د یو بل نه لرې نه تښتي خو 2 کولمه چارج مو پیدا کړ نو او بیا دغسې یو کار وکړو او 3 کولمه چارج نور پیدا دا مو د یو بل نه په 2 میټره فاصله باندې لرې کېښود نو راځئ چې وګورو چې د دې په منځ کې د دې دواړو د دې 2 کولمه او د دې 3 کولمه چارج په منځ کې به څومره زوري نو د کولم د قانون په حساب باندې دی وی چې د دې په منځ کې به زوري کې دا یو یونیورسل کانسټنټ دی د قیمت نه بدلیږي Q1 ضله Q2 او د هغې ترمنځ واټن طاقت 2 کې دا 9 ضله لس طاقت 9 همیشه ښه د مونږ یو چارج چې کوم دی نو هغه 2 کولمه دی دویم چارج چې کوم دی نو هغه 3 کولمه دی دا کولم به سره نه لیکو ځکه چې مونږ یونټ کولم استعمالو او میټر استعمالو نو زور به په نیوټنو کې راوځي او دا به وویشو د 2 په طاقت 2 باندې د واټن طاقت 2 نو د دې ترمنځ څه به زور به راوځي 9 ضله 3 نه دا د شو 20 او لس طاقت 9 ضله 2 او دا 2 طاقت 2 به څلور شي نو دا په 2 ویشلې نو 20 په 2 ویشلې ضله لس طاقت 9 نیوټنه او دغه ویش چې موږ په 2 وویشو نو 14.5 ضله 14 نیم بیلیونه نیوټنه ډیر زیات زور دی د دې نه تاسو ته پته اندازه لګي چې دا یو کولم 2 کولم 3 کولم چارج کم دی دا ډیر زیات چارج دی نو راځي چې تاسو ته دا وښیم چې 2 کولم چارج ته په نیچر کې را جمع کې یعنی تور پسې وځي لاړې هایدروجن ګیس ته راواغستو نو څومره پروټون به را جمع کې چې د هغې نه 2 کولم چارج جوړ شي نو بیا تاسو ته اندازه ولګي چې دا زور ولې دومره زیات دی نو په یو پروټون باندې چې کم چارج دی هغه تاسو ته ما ویلي چې هغې کچمچ شوی دی هغه د 1.6 ضله لس طاقت منفي 19 کولم اوس موږ داسې چارج غواړو چې هغه 2 کولم وي د دې لپاره موږ څومره پروټون را جمع کوو نو په هر پروټون باندې دغه عمره چارج دی او زه ټوټل چارج دومره غواړم نو د پروټانو تعداد یا نمبر چې ماته کوم پکار دی هغه دی د څومره ټوټل چارج چې زه غواړم دغه او په یو پروټون باندې چې څومره چارج دی په هغې باندې ویشلی خیال دی نو دا به شي ټول چارج موږ 2 کولمه غواړو او په هر پروټون باندې چارج کوم دی نو دومره دی کولمه دی نو دا کولم به کولم سره کټ شي او ماته به د پروټانو هغه تعداد معلوم شي کم چې ضروری دی د 2 کولمه چارج جوړولو لپاره یعنی څومره پروټون زه راجمع کړم چې 2 کولمه چارج جوړ شي نو دا 2 به په 1.6 باندې وویشو نو د دې نه موږ سره راغی 1.25 او ضله لس طاقت 19
سمه ده. نو دا به زه داسې ولیکمه دا 0.25 دا پکې دې وخت کې دې ته ضرورت نشته دی ځکه چې دا تعداد دومره سیوا دی کوم موږ پکې یو څو پروټانه خوا دې خوا کو څه فرق نه غواړي موږ ته به اندازه وشي. نو اندازتن داسې وشو چې یو ځله او دا به زه داسې دا لس طاقت 19 به داسې ولیکمه لس طاقت 9 ځله لس طاقت 9 ځله لس خیال دی. نو دا 9 او 9 دا 18 شو او ځله یو دا 19 شو. د دې مطلب دا دی چې ماته لس ځلې بلیون پروټان پکار دي. لس طاقت 9 یو بلیون چې کمی میلیارد وته وایي زما خیال یو بلیون چې کمی نو هغه لس طاقت 9 دا بلیون ځلې بلیون پروټان زه دا لسم پکې ورکړه بلیون ځله بلیون پروټان راځم. نو دا ځکه دا زور چې موږ سره راووتو موږ 2 کولمه چارج واغېستو موږ خو صرف د دې لپاره واغېستو چې دا د دې قانون په حساب باندې زورونه څومره راوځي. راځئ چې یو الکترون واخلو او بل الکترون واخلو او د دې ترمنځ زور معلوم کو 1 میټر د یو بل نه لرې کیږي. الکترون هډر وړي شي چې شرط مو غیر کو او 1 میټر هم د یو بل نه لرې کې خو نو کو څنګه دې موږ پرې خو دې خو بوالو زی یو بل نه بلریزي خو په دغه ساعت باندې کله چې دې یو بل نه 1 میټر لري دي د څومره زور په یو بل لګي. نو د الکترون چارج یا دا زمونږ Q1 شو چې هغه الکترون دی او دا زمونږ Q2 شو چې هغه الکترون دی. نو د دې ترمنځ چې کوم زور دی هغه به کله چې دې موږ 1 میټر لري د یو بل نه کیدو به کې Q1 Q2 او د R طاقت په 22 کې 9 ځله لس ته پاسه 9 دی دا کانسټنټ دی د یونیورسل کانسټنټ څنګه چې نیوټن په قانون کې د ګریویټي په قانون کې جی چې کوم دی هغه یونیورسل کانسټنټ دی ایت ګریویټیشنل کانسټنټ وي دغه څه دی ته الکتریک کانسټنټ وي او دا یو یونیورسل کانسټنټ دی. صحیح ده او د دې قیمت همیشه دغه Q1 چې کوم دی هغه یو الکترون دی او دغه چارج موږ ته معلوم دی چې هغه دی منفي 1.5 ځله لس طاقت او دا بل Q2 چې کوم دی دا هم یو الکترون دی نو د منفي 1.5 ځله لس طاقت منفي 19 او دې دواړه د یو بل نه د 1 میټر په فاصله دي نو یو طاقت 2 دا خو بیا یو شي. نو د دې نه موږ سره رااله زما سیبه منفي او منفي د یو بل سره ضرب شو دغه جمع شو او د له ضربونه ورکو نو موږ سره براشي 1.5 ځله 1.5 ځله 9 نو د نه موږ سره راغی دیریش دا 0.0 سلور به پکې پرې دیریش او ځله اوس د لس طاقتونه به راجمع کو دلته 9 دی دلته منفي 19 دی او منفي 19 دی نیوټن. نو دا د شو سیبه دیریش ځله لس طاقت نیوټن ډیر وړوکی زور دی خو راځئ چې وګورو دې ته وړوکی موږ څه ته وایو کم زور دی عام جون په حساب باندې کله چې موږ یو بل لدی کور کوو یا یو کس بل لدی کور کوي د په حساب خو کم دی په هغه حساب ته موږ وګورو نو کم دی یا ځمکه چې څومره زور سره موږ ځان ته راکاږي د په حساب کم دی خو د زور ورتیا او د کمزورتیا یعنی اوس کوم موږ وګورو چې ګریویټي زور دی نو اخو د سیمونګ نشي او بل سره پرتله کولای کنه چې راګینه ځمکه په مونږ باندې سو کمزور لګي هغه اکثر چې مونږ حساب کتابو کو نو د مونږه ماس کیلوګرامونو کې به والو او یا او د ګریویټي اکسلریشن به واخلو لاس نو څه 200 نیوټن نو د 200 نیوټن په پرتله په حساب باندې ودا ډیر کمزور زور دی خو د ځکه مونږ یو بل سره زورونه نشو پرتله کولای ځکه چې مګ ډیر لوی ده ماس ډیر لوی دی او بیا زمونږ ماس هم ډیر غټ دی نه خامہ زور د ګریویټي زور برابر نو موږ به دې کار وکړو چې موږ به دغه دوانه الکترون راواخلو په دلته به یو بل سره د 1 میټر په فاصله کې او د شي کار به وکړو چې د دې ترمنځ به د ګریویټي زور معلوم کو چې څومره دی نو بیا به موږ رسې لکونته د دې جوګه شو چې
اندازه ولګو چې د دې ترمنځ د ګریویټي زور د دې د ماسس په وجه دی او د دې ترمنځ چې کوم الکتریک زور دی کولم زور دی هغه د دې د چارجز په وجه دی د دې ترمنځ چې کوم کولم زور دی هغه موږ معلوم کو دته به اف سی وایم کولم زور موږ معلوم کو چې هغه دریش زله لس طاقت منفي یو کم دیرش نیوټن دی موږ د حساب کتاب راځي چې وګورو د دې ترمنځ د ګریویټي زور څومره دی نو د ګریویټي د زور د لپاره موږ د الکتریک چارجز پروا نه کوو هغه څه چې د ګریویټي زور د دې ترمنځ چې دی نو هغه د الکترون ماس دی او د الکترون ماس دی چې د دې ترمنځ د ګریویټي زور دی دلته به د اف باندې وړو کې اونته جیو کما چې د ګریویټي زور معلومه او هغه تاسو ته معلومه ده د ګریویټیشن د قانون په حساب جی زله د یو شي ماس د بل شي ماس او د ترمنځ د واټن طاقت دوه نو فاصله به زموږ هغه مرو ساتم ځکه چې موږ د دوه زورونو ترمنځ د زور ورتیا او کمزورتیا پرتله کوو نو د دې جی چې کوم دی نو هغه تاسو ته پته ده د ګریویټیشنل قانون چې دا 6.6 و زله لس طاقت منفي 11 دی او د الکترون ماس چې کوم دی نو هغه د چې تاسو کتاب کې چرته وګورئ 9.1 زله لس طاقت منفي 11 او دا بلم الکترون دی نو M2 چې کوم دی نو هغه 9.1 زله لس طاقت منفي 11 او بیا د دې ترمنځ واټن چې کوم دی نو هغه اغستی دی 1 میټر نو یو طاقت 2 نه نه به یو راشي نو بس راځي چې اوس ضربونه دا حساب کتاب یو بل سره وکړو نو دینه براشي 1500 او 2500 دغه پوینټ نه چې بعد کمین سي دغه به دغه پکې د پام ورزو دون وړه نو 1500 او بیا د لس طاقتونه دي نو راځي چې دا جمع کو نو دا ټول منفي طاقتونه دي نو بس یو بل سره به جمع کو نیوټن اوس راځي دا ما راځي چې تاسو زوم چې ما څو خبرې ما یو الکترون راواغسته او دا غ چارج مونږ ته معلوم دی او یو بل الکترون مې راواغسته او دا غ چارج مونږ ته معلوم دی د الکترون مې په 1 میټر واټر باندې د یو بل سره په گاوان کې کېخو نو د دې په منځ کې د یو الکترون هم دوه صفات دي د یو الکترون ماس دی د یو صفت دی او دغه ماس چې کوم دی نو دا د ګریویټي د زور سرچینه ده نو دا دوه الکترون یو بل ځان ته راکاږي څنګه ځکه چې د ګریویټي د قانون په حساب باندې هر دوه ماسس یو بل ځان ته راکاږي نو د ګریویټي د زور سرچینه چې کوم ده نو هغه د ماسس یعنی یو چیز د چیزونو ماسس شته نو دا غینه د ګریویټي زور راولاړیږي خو دغه زور کم قانون دغه کوي د کم قانون منون کې دی کم چې نیوټن معلوم کړي دا زور د دې قانون په حساب باندې راولاړیږي صحیح شو نو ما د دې په منځ کې د ګریویټي د قانون په حساب باندې ګریویټیشنل زور وکړو او هغه ما ته د نیوټن د قانون په حساب باندې دومره زور راوځي هر څومره دا ډیر وړوکی زور دی خو دغه دی خو ما د الکترون یو بل صفت معلوم دی او هغه دی چارج په د باندې یعنی الکترون ماس هم دی او د الکترون باندې الکتریک چارج هم دی او هغه الکتریک چارج په هر الکترون باندې منفي 1.5 زره لس طاقت منفي 19 کولم باندې نو د الکترون په خپل وړوګه باندې دوه قسمه صفاتونه ګرځي یو د ماس دی چې دا غینه د دوه الکترونو ترمنځ د ګریویټي زور راولاړیږي او یو د چارج دی او دا غي په وجه باندې د دوه الکترونو ترمنځ د کولم زور راولاړیږي کم چې کولم معلوم کو چې k زله q1 q2 او په r طاقت دوه باندې ویشلې نو د کولم زور سرچینه چې کوم ده نو هغه الکتریک چارج دی او د ګریویټیشنل زور سرچینه چې کوم ده هغه ماسز دی نو دغه دوه زورونه ما کلکولیشن کو حساب کتاب مې وکړو راځي چې اوس دا وګورو چې یو زور د بل په حساب کم یو زور پکې لوی دی او څومره لوی دی نو زه بدل درې شو کما چې د کولم زور چې کوم دی دا به د ګریویټي په دغه زور باندې وویشم نو دې نو ماته اندازه ولګي هغه ریشو چې وته وي چې یو زور د بل نه څونه لوی دی راځي چې وګورو د کولم زور دیریش زله لس طاقت
منفي یو کم دیرش د کولم زورو 552 ځله لس طاقت منفي 3 اویا پکار دی یو دیرش او یو دیرش دا شو 2 شپېته او بیا لس چې کوم دی نو دا شو 2 اویا ورپسې نو د 3 اویا پکار دی صحیح شو نو دیرش به په 500 باندې وویشو نو او د لس طاقتونه بیا داسې حالت جمع کوي د لس طاقت دغه منفي یو کم دیرش خو بره منفي دی او دا بل د لس طاقت چې ولا بره وخېږي دا به جمع شي سمه نو راځئ چې د 3 اویا نه 4 دا هم په نیوټنو کې کچ کېږي دا زور او دا زور هم په نیوټنو کې کچ کېږي نو یونټ موږ سره کینسل شوی او دا موږ سره یو داسې نمبر راغی چې دا موږ ته ځلې ښیي یعنی د کولم زور څونه ځلې د ګریویټیشنل زور نه سیوا دی نو راځئ چې دا یو سل ته دی خوا د 4 له راولو دا به شي یعنی دا پوینټ چې کوم دی دا پوینټ دا به زه راوخوځوم دې خوا دې ځای ته بیا راولم دې نه به 4 جوړ شي خو چې پوینټ تاسو کله خوهلوئ دغسې ښي لاس ته نو بیا دغه لس طاقت چې کوم دی دا کمیږي نو دا به شي لس طاقت 2 ځله مې پوینټ وخوځو نو 2 لس طاقت 2 ځله یعنی څو ځله یو 4 دا 4 دی د دې سره څو صفرونه 1 2 3 2 صفرونه دا پته نشي دا نمبر به مونږ وایو څنګه اجدها ډېر لوی نمبر دی یعنی 4 پسې 2 صفرونه ځلې دا د کولم فورس د ګریویټیشنل فورس نه زورور دی د دوه الکترونو ترمنځ نو موږ له دوه الکترونو ترمنځ واغښتو خو کولم زور چې کوم دی هغه د ګریویټیشنل زور نه همیشه زورور دی کله چې وته ته بنیادی دوه ذرې راواخلې الکترون یا پروټون د هغې په منځ کې د ګریویټي زور د ګریویټیشنل اټراکشن چې ورته وایي د ګریویټي راښکونکی زور او د کولم ریپلشن زور چې کوم دی د هغې په منځ کې ډېره اشتها فرق دی د کولم زور همیشه په نیچر کې زورور زور دی د ګریویټي نه نو تاسو بیا وایئ چې لاول خو چې په دې پوه کړم چې دا ما څوک دلته جمارې شو د مثال په توګه ستا د اوچتوالی چې کوم دی نو ته شپږ فوټه دنګې او یو بل سړی دی هغه 3 فوټه دنګ دی نو زه ستا هایټ راواخلم او د هغه په هایټ باندې وویشم نو ما سره ته 2 راشي د دې مطلب دا شي چې ته 2 ځله دنګ یې د هغه نه دغسې ما دا یو زور مې راواخیسته د دې بل زور باندې مې وویشو نو چې ما سره کوم نمبر راغی نو دا مطلب دی دا یو زور د دې بل نه دومره ځلې زیات دی زورور دی نو تاسو بیا دا وایې چې موږ کله نیچر کې ګورو په ځمکه باندې موږ اوسیږو خیال دی او د ونې په ځمکه باندې چې کومې پیښې کېږي لکه د ونې نه سیو راغورځېږي نو دا ټول کارونه خو د ګریویټي په وجه کېږي نو که د الکتریک زور دومره زورور دی نو دا بیا ولې موږ ته نه ښکاري په عام ژوند کې نو نیچر بیا داسې یو ټریک کړی دی داسې یو کار یې کړی دی نیچر چې الکتریک چارج خو یا په الکترانو باندې اوسیږي نیګیټیو او یا په پروټانو باندې اوسیږي پازیټیو نو که ته د سیو راواخلې او سیو ته په غور وګورې دا زموږ سیو دی نو او دې کې ته دننه ننوځې او په دې کې ټول الکتران وشمارې او ټول پروټان وشمارې نو د الکترانو تعداو او د پروټانو تعداو به یو مري اوس د پروټانو او د الکترانو چارجز یو مره دي خو په ساین بدل دی د یو بل په چپه دي یعنی د الکترون چارج نیگیټیو دی د پروټون چارج پازیټیو دی نو ټول پازیټیو نیگیټیو چې موږ راجمع کړو نو ټول چارج په دې سیو باندې صفر دی دلته به ولیکم سیو د سیو چارج ټوټل چې موږ راجمع کړو یعنی چارج د کمې راځي خو زه پکې ټول الکترون وشمارم هغه خو په بلیونونو الکترون دي او ټول پروټون به پکې وشمارم او په هر یو سیس کې الکترون او پروټون تعداد عام طور برابري
نو موږ وایي سیو چې کوم دی دا نیوټرل دی، یعنی په د باندې اوورال یا ایکامانه چارج نشته دی. دغسې که زه ځمکه راواخلمه ونه به پکې پرېږدو، صرف ځمکه به داسې به چې ځمکه راواخلمه نو زه به وګورم چې په ده کې څومره الکتران دي څومره پروټان دي. نو هغه چې زه وګورم نو هغه ما ته دا پته ولګي چې د پروټان او الکترانو تعداد به تقریبا خپلو کې برابر وي. نو د ځمکې ټول چارج هغې ته به زه کیو زی ووایم هم صفر دی. نو په دغه حساب باندې د سیو چارج هم زیرو دی او په ځمکه باندې هم چارج زیرو دی. نو دغه وجه باندې موږ ته په عام ژوند کې د څیزونو په منځ کې دا کولم زور صفري، یعنی د نش برابري، ځکه چې الکتریک چارج په دوه قسمه دی په نیچر کې، یعنی څه چارجز چې کوم دي نو نیګیټیو دي څه پازیټیو دي. د دې په پرتله که تاسو وګورئ نو ماسز چې کوم دي، یعنی ماس چې کوم دی د یو شي هغه صرف او صرف پازیټیو، یعنی موږ دا نشو ویلی چې د یو شیز ماس چې کوم دی نو هغه نیګیټیو دی. یعنی ماس په دوه رقمه یا دوه قسمه کې نه راځي، ماس همیشه یو رقمي. نو د دې وجې د ګریویټي د قانون په حساب باندې چې کوم زور دی د ګریویټیشن M1 M2 په R طاقت 2 ویشل دی، دا زور همیشه موجودی د دوه ماسز په وجه. خو د کولم زور چې کوم دی هغه اله موجودی، یعنی تا دا یو د کاغذ ټوټه دی راواغېسته، دا بله کاغذ ټوټه دی راواغېسته او د دې په منځ کې کولم زور، د دې په منځ کې همیشه د ګریویټي زور موجود دی، ځکه چې د دې یو ماس هم شته او د دې یو ماس هم شته. خو د دې په منځ کې کولم زور اله کېدی شي کو په دې یو کاغذ په ټوټه کې د الکترانو یا پروټانو تعداد سیوای، او دغسې په دې بله ټوټه کې د الکتران یا پروټان تعداد کم او زیاتي. که نه د الکتران او پروټانو تعداد په دې کاغذ په ټوټه کې یو برابري نو دلته به چارج صفري، او که دلته هم برابري نو چارج به صفري. نو د چارج دپاره دا یو اپرچونټي شته چې په یو څیز باندې چارج ټوټل چارج صفر شي. د ماس دپاره دا اپرچونټي نشته. ماس به د همیشه چې یو شی شته د هغې به ماس وي. د کاغذ ټوټه ده راواغېسته، ګټه دې راواغېسته، لوټه دې راواغېسته، نو دا نشي کېدی چې ګینې لوټه د داسې څیزونو، یعنې ته دا نشي ویلی چې دا یو لوټه ده او دا د داسې څیزونو نه جوړه ده د ایټمونو نه چې د بعضې ایټمونو یا پروټانو ماس نیګیټیو دی، د بعضې پازیټیو دی چې زه راجمع کوم نو ټول ماس به زیرو شي. دا نشي کېدی. خو د دې په پرتله که ته وګورې نو ته به ووینې چې په دې کې الکتران دی او پروټان دی او د هغې تعداد برابر دی، نو الکتریک چارج صفر دی. نو دغسې په نیچر کې چې موږ وګورو نو سپوږمۍ ته وګوره او ځمکې ته وګوره. سپوږمۍ ماس هم شته او د ځمکې ماس هم شته، نو د دواړو په منځ کې د ګریویټي زور دی او هغې مجبوره کړې ده سپوږمۍ چې د ځمکې نه تاویږي. په بلیونونو پروټان دي په سپوږمۍ کې، خو هغسې په بلیونونو الکتران دي په سپوږمۍ کې، نو د سپوږمۍ ټول چارج چې کوم دی هغه صفر دی. دغسې د ځمکې ټول چارج چې کوم دی هغه صفر دی. نو په د دې په منځ کې د کولم زور صفر دی. نو چې دغه زور صفر دی نو دغې لاره هواره کړې ده د ګریویټي خپل رول پلی کولی شي. ګریویټي ته میدان خالی دی نو بس ګریویټیشنل زور که په سپوږمۍ باندې لږ غونت هم چارج وی، یعنې 2 کولمه 3 کولمه یا 10 کولمه چارج وی، او دغسې په ځمکه باندې هم چې کوم دی نو یو 100 کولمه چارج وی، نو بیا به خبره بل شان وی، بیا به د ګریویټي زور دومره امپورټنټ نه وی. په دواړو باندې پازیټیو چارج ته ور واچئ په ځمکه باندې، یعنې تاسو وګورئ که 100 کولمه چارج په ځمکه وي او یو 100 کولمه چارج تاسو په سپوږمۍ ولګو، نو دا به د سپوږمۍ د خپل مدار وباسي، یعنې د ګریویټي زور به دومره اهم پاتې نشي. خو چونکې د کولم زور صفر دی د دواړو په منځ کې، نو د ګریویټي زور ته لاره هواره ده. نو تاسو په ټول نیچر کې که وګورئ دا ګیلکسیز کهکشاونه لارج سکیل سټرکچر چې ورته وایي، لارج سکیل سټرکچر، یعنې یونیورس ته موږ په غټه کچه وګورو، سولر سیسټم ته وګورو، ګیلکسي ته وګورو، نو په هغې کې ګریویټي ډامیننټ فورس دی. موږ وایو ګریویټي پکې خپل رول پلی کوي.
خیال هم دی. یعنی ګلیکسي کو تاسو وګورئ یا د سولر سیستم ته وګورئ نو پلانټس دا پلانټس چې کوم دي نو دا د لمر نه چاپیره تاویږي د ګریویټي د زور په وجه باندې. نو تاسو وکتل چې د دوه الکترونو په منځ کې زور چې موږ وکتو کولم او ګریویټیشنل زور موږ وکتو نو دا د کولم زور چې کومونه دا لس د طاقت 2 ځله زورورو د ګریویټي د زور نه. نو دا لارج سکیل سټرکچر ته چې موږ د یونیورس ګورو نو په هغې کې د ګریویټي رول ډېر ښکاره ښکاري، یعنی سیارې د لمر نه چاپېره تاویږي. نو دا د کولم فورس پکې ولې رول نه پلی کوي؟ نو د هغې وجه دا ده چې څیزونه نیوټرل دي. سیارې چې کوم دي په هغې کې د الکترون او پروټون تعداد یو برابر دی، په هره سیاره باندې نت چارج یا ټوټل چارج 0 دی. او لمر کې د الکترون او پروټون تعداد یو برابر دی یا تقریبا یو برابر دی، نو په هغې باندې تقریبا ټوټل چارج 0 دی. نو چې ټوټل چارج په څیزونو باندې 0 شي نو خامخا د ګریویټي زور خو ډېر کمزوری زور دی د کولم زور په مقابله کې، خو چې ټوټل چارج 0 شي نو د کولم زور 0 شي او دغسې د ګریویټي زور ته لاره واره شي چې خپل رول ولوبوي. نو یونیورس چې کوم دی د هغې ایولوشن، د هغې ایکسپینشن، د ګلیکسي فارمیشن، د ګلیکسي جوړېدل، د ستورو جوړېدل، دا ټول کارونه د ګریویټي په مټ شوي دي. ځکه چې د ازل نه راواخلې په یونیورس کې د پروټون او الکترون تعداد برابرو نو کولم زور په شروع کې خو خپل رول لوبولی دی، خو د هغې نه پس چې کله څیزونه یو بل سره راجمع شو او غټې ټوټې ترې جوړې شوې لکه ستوري جوړېدل شروع شو نو په هغې کې الکترون او پروټون تعداد برابرو نو ګریویټي زور ته لاره واره شوه او د هغې په نتیجه کې ستوري جوړ شو او بیا دغسې نورې غټې ټوټې د میټر جوړې شوې هغې ته پلانټس وایي او په هغې کې هم د الکترون او پروټون تعداد برابرو. نو د کولم زور چې کوم دی هغه خو 0 وي کله چې د پروټون تعداد او د الکترون تعداد برابري خپلو کې الکتریک چارج 0 شي، کولم فورس 0 شي او دغسې ګریویټي ته لار یا میدان خالی شي چې خپل مټ په څیزونو باندې وګوري. نو په دې ځای باندې به نن خپل بحث ختم.